بس د دغې لوبې عکاسي تاسو ته ښایي دا چې تاسو د هېواد نه بهر او په هېواد کې دننه لګیا او بس دا لوبه ګورئ د دې ځوانانو برکت دی او دونه جارېږئ لوبغاړو دپاره ډېرې ښې دي چې دې کې سینر لوبغاړي هم شته د ملي ټیم لوبغاړي هم شته نو هغې سره چې لوبې کوي نو ډېرې تجربې لاسته راوړي چې څومره د تلویزیون دپاره نشرات کېږي د ګرافیک ساوند او لکه مطلب جوړ مواد چې تلویزیون کې خپرېږي دا د ینګسټر پلیرانو لپاره ډېره ګټه کې دي ټورنمنټ کې ډېر زیاتره سینیر پلیران دي دا ورسره کوم لاندې پلیران چې دي دا ینګسټر چې دي ګوډ شاټ شاباس شاباس ګوډ شاټ سنگل ترلاسه کیږي سټرایک روډ کیږي بلال سعیدی ولس توپونو باندې سلریوش منډي جوړی کړې دي ملګرتیا د الیاس ابرار سره پوره د ستایل چې د رمضان جام سیالۍ په ننګرهار ولایت کې شروع شوي دي او لوبې روانې دي ګورې ملګری بس هغسې لګي څوک نشته ګراوند کې بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې فهیم خیوال دی د افغانستان یونایټډ یو تن لوبغاړی یم نن هم زه رالم د رمضان جام سیالۍ شروع وي ما ویل نږدې نه به وګورو نو ما نږدې نه به دا میچ وګورو تعقیب به یې په خوند باندې وایو او بل دا د نوي پلیران چې کوم دي هغوی لپاره دا میچونه ډېر ګټه کوي بل خو لایو میچونه دي بل نیټ میچونه دي دا د ینګسټر پلیرانو لپاره ډېره ګټه کوي دې ټورنمنټ کې ډېر زیاتره سینیر پلیران دي دا ورسره کوم لاندې پلیران چې دي دا ینګسټر چې دي دا نو ډېر ته یې څه ته زده کوی شي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی چې دا پلیران ته ګټه والي او یو ډېر ښه زمینه برابر شوې د لوبو لپاره او په څنګ کې نورو ځوانانو دپاره یې ګټه څه ده که نه چې دلته مطلب راځي مصروفه کېږي که نه هغو په اړه هم لږ وضاحت وړاندې کوي ګټه یې خو دا ده یو تفریح ده غټه تفریح ده په دې خاطر چې میاش د روجې ده ماښام خواړه ډېر خلک اوزګاره وي راځي او تفریح ځای برابر شوی دی او یو ډېر ښه ټورنمنټ هر کال دلته ترسره کېږي نو یو ښه ساتیرۍ ورته ویلی شو چې په دې خاطر د هلکان راځي دلته میچونه ګوري او دا پلیران خپل نږدې نه دا د ملي ټیم هلکان پکې راځي لوبېږي د انډر 19 پلیران دې پکې لوبېږي نږدې نه کوي او دا سپورټ کوي نو ډېر جلا خوند دی ستا لومړی ځل ده چې دې لوبې ته راغلی که نه هره شپه راځي ما لومړی ځل دی زه رالم چون زه مصروف وم خپل تمریناتو کې موږ را روان میچونه دي هغې لپاره هم تمرینات کول په اکاډمۍ کې مصروف وم نن رالم راځه دا میچونه به نږدې نه وګورو ډېره مننه خوشحاله اوسې موږ ته ورغله زه ته خپل کار کوه ورته دوستان دې پاس زینه کې ورخېږم خطا نه شم دلته کیمرامین صاحب لګی دی ای توبه دا ملګری وي دا خو بس ته بس زه غلی کښېنم فقط چې ستا کیمره ونه خوځېږي لاله داسې دا ملګری دوستانو لګی دی بس د دغې لوبې عکاسي تاسو ته ښایي دا چې تاسو د هېواد نه بهر او په هېواد کې دننه لګیا او بس دا لوبه ګورئ د دې ځوانانو برکت دی او دونه جارېږئ دا ګوره ها دومره تکلیف په ځان باندې تېري بیچارهګان هر بال پسې بېلابېل کیمره تاوئ او تر څو پورې چې هېوادوال له دغو لوبو څخه خوند واخلي دا ملګری ګوري دا ګراوند دی دوستانو موږ پاس ورته راختلي یو د کیمرې کنټرول ساحې ته د کیمرو ټول کنټرول روم خو په هغې څخه کې دی خو هرې زاویې ته بېلې بېلې کیمرې لګېدلې دي او کنټرول یې له همدې څخه کېږي
مخامخ ملګری بس روان دی بال کې ملګری بس کیمره کې مصروف وو موږ تاسو دغه سهار واخیسته بیرته کوزیږو موږ پته به کوزیږو تر څو پورې چې دغه د کیمرې هغه ساحه ونه خوځېږي ډېر جګه ساحه ده په کراره کراره کوشش چېرې د کیمرې ساحه ونه خوځي دوستانو دا چې تاسو کراره ورته په کور کې بړستنه کې ناست په تلویزیون وګورئ نو دې تر شا ډېر غټ تکلیف دی دا غټې غټې ګوازې ودرولي ډېر جګه ساحه ده پروردګاره خیر هغه ملګري دي چې د دوی د ټیمونو ترمنځ نن لوبه ده نن شپه او دوی د بل په مقابل کې به سره لوبه کوي او د ملګري ناست سره د ګراوند بهر ساحه ډیر خلک د لوبي لپاره راغلي ګوري او رش د بهر هم جوړ دی او دننه هم ماشاءالله هوادوال ناست دي لوبه کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه عباد قریشي ما د عباد قریشي سلینا سال کلب کپټن دغه لوبې د ځوانانو لپاره څنګه ارزي ځکه چې ملي لوبغاړي راځي د ځوان لوبغاړو سره یو ځای لوبې کوي بیا د شپې څومره ښې دي د ځوان لوبغاړو لپاره دا ځوان لوبغاړو لپاره ډېرې ښې دي چې د سینر لوبغاړي مشته د ملي ټیم لوبغاړي مشته نو هغې سره چې لوبې کوي نو ډېرې تجربې لاسته راوړي تاسو سره په عباد قریشي سلینا سال لوبډله کې کوم سینیر لوبغاړي سره دي سینر لوبغاړي موږ سره هغه د اسمت حبیبي ده عبدالهادي سالارزی ده 19 پلیئر ده ای ټیم یې کړی نو اسحاق رحیمي ده وسیم اکرم ده نو ماشاءالله زموږ ډېر ښه ټیم ډېره مننه کامرا راغله وانه کامرا هغه ذکر قدرمند خوګو لیدونکو ستړي مشي جوړ په خیر داسې یو ځای ته راغلی یم چې دلته مسلکي او تکړه ځوانان په کار باندې بوخت دي دا چې د رمضان جام سیالي په ننګرهار ولایت کې شروع شوي دي او لوبې روانې دي ګورې ملګری بس هغسې لګی دا د دې ځای منیجر دی البته دغه ځای کنټرول برخه مسؤلیت د په غاړه دی ټول شاټونه څاري نیم ملګري دلته کار کوي نیم ملګري په دې ځای کار کوي او هلته مې یو کمپیوټر ایښی دی دا ملګري تاسو ګورو چې بس چغې وهي که نه او مسؤلیت دی که نه د هر یو شاټ بېل بېل مسؤلیت ورته په غاړه دی او تاسو ګورئ ملګري چې دی
بس سترګې په همدې کې اچولې موږ ته هم نه راګوري ګورئ لکه سترګې یې جام شوي السلام علیکم خیر خیر خپل سکرین ته دې ګور فقط خبرې کوه صحیح ده که نه ښه شاټ دی به صحیح ده ښه نوم مبارک نوم مې باسین امرخیل دی امرخیل صاحب ډېر زیات مصروفه دی زه ډېر نه په عذابوم خو خیر تاسو د ده د هغه ګوره تکلیف وګورئ چې بېچاره لګی دی او بس بار بار که نه غږونه ورباندې کوي ښه امرخیل صاحب ګوډ شاټ شاباس ګوډ شاټ دا چې دی لیدونکو زه باوري یم دا کار ډېر زیات سخت دی که نه هر یو شاټ ته بېل ته ګوري ښه ملګری کار دې څنګه دی سخت دی که اسانه تاسو ته به اسانه ځکه وخت یې پکې ډېر وتلی ولا یو شی دی اسان هم نه ده سخت هم نه ده خو یو شی ده چې ماشاءالله د ټیم ښه ټیم دی را سره کنې کار ډېر زیات سخته دی خو چې کله مسلکي خلک د سړي بیا ډېر سړی سهولت کې مې ډاډه مې نو سخت هم نه ده اسان هم دا د کیمرې برخه چې کوم ملګري د سره دي که نه دا هم ستاسو مربوط دي که نه هغه نور څوک دي دلته چې څومره د تلویزیون دپاره نشرات کېږي د ګرافیک ساوند او لکه مطلب جوړ مواد چې تلویزیون کې خپرېږي ټول یې موږ پورې مربوط دي دا نشرات اوس لا تلویزیون نه نشرېږي که نه وروسته دا تلویزیون نه نشرېږي هره شپه نشرېږي یا په تکرار بڼه خو نه وي بیا تکراریانې د دوی څه ده چې موږ ورته مواد برابرو دله ځای په ځای بیا د دې خلکو بیا دوی ورکوي یو تلویزیون ته هغوی نشري او بیا د دوی خپله خوښه ده چې څه رقم تلویزیون سره دوی جوړ آمد کوي یا ورته د تکرار سره پیمنټ کوي یا همداسې که نه هغه بیا د دوی خپل دغه د جوړ آمد ته ستا مسؤلیت خو دا چې دلته ناست یې که نه څارنه کوي دې مسؤل یې دغه دوه ملګري په څه بوخت دي که لږ وضاحت پکې وړاندې کړي دلته چې دا څومره کارونه دلته کېږي د دې ټولو زه مسؤل یم نه مطلب مې دا چې دغه تخنیک اړخ کله مجید صاحب دریوال چې دی دا د سکرین دپاره چې کوم سکور کارډ ګوره دا دی کوي او سمسور تلاش چې دی دا ویډیو مکسر هم دی چې څومره تصویرونه دلته تغییر او تبدیل کېږي ټول دا کوي هغه کمپیوټر څه خاطر ایښودل شوی هغه د لایف سټریم دپاره موږ چې کله مواد جوړ کړو هغې ته لږ هغې ځینې بیا نشرېږي دغه ټول مواد چې که نه تاسو راخلي او لایف نشرېږي انټرنېټ ته خو به اړتیا وي که نه انټرنېټ ته ځکه اړتیا لري چې انټرنېټ نه وي نو بیا دې کې نه ګرافیک راځي او نه نور هغه مسایل چې دلته پخېږي ټول مواد د انټرنېټ په ذریعه باندې پخېږي د کیمرون چې کوم معلومات راځي هم د انټرنېټ په هغه بیا خپل دغه لري بکسې لري هر یو ته خپل بکسه لګېدلی چې تصویر راځي هغې هلته جوړوي بیا مواد موږ ته رالېږي بیا هم دلته یو دانه بکسه ورته لګولی چې هغې نه دلته بیا مطلب د کامرې نه هلته ډیوایس ته راځي ډیوایس یې موږ ته راکوي بیا دلته موږ په بل ډیوایس اخلو مکسر سره که نه صاحب یو مشکل پیښ شي که نه څنګه مطلب حل کوئ ولا کېږي تخنیکي مسایل خو د مشکلاتو نه بالکل خالي نه دي خو موږ به بیک اپ لرو ځان سره که کله یو ناڅاپه یو مشکل پیدا شي بیا نیکسټ اپشن یا پلان بي سي د استفاده کوو تا نه مصرف کوم ته د خپل هغه شاټونو ته متوجه شه ټول ودا خوشاله اوسئ سنگل ترلاسه کیږي سټرایک روډ کیږي بلال سیدی ولستوپونو باندې سلریوش منډي جوړی کړی دي ملګرتیا د الیاس ابرار سره پوره د سټایل دغه ځوان چې دلته ناست دی دا نو په دې مصروف دی چې د تلویزیون لپاره لایف نشرات ورکړي وطن تلویزیون دا ځوان نو په دې مصروفه دی ځوانه ستړی مه شې ځوانه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی سید انډیواله امرخیل صاحب څنګه یې صحت مبارک دی څنګه دی کار خو به ډېر سخت نه وي اسانه دی که نه یعنې چې په یو برخه کې سړی مسلکي حتما کار اسانه وي کار غواړي نو ځان تکړه کړه ورته صحیح ده که نه زه د خپل مسؤلیت ادا کړم مننه خوشحاله اوسئ